د اقلیمي بدلون هڅه هغه هڅه چې څه موده وړاندې په بلخ ولایت کې یو شمېر ځوانانو شروع کړې، خو دا ځل د بلخ خبریالان لاس په کار شوي. دا هغه خبریالان دي چې د بلخ او د شمال زون خبرونه راټولوي او بیا یې د خپلو رسنیو له لارې تر هیوادوالو رسوي. دوی نن د کامرې او مایک پر ځای سټک او د غرنیو بوټو یو ډول تخم راخیستی او په غرونو کې یې کري. د خبرنامه د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ د یوه خصوصي بنسټ لخوا پیل شوې. مسؤلین وایي دغه هڅه یوازې په راتلونکي کې د یوه ښه اقلیم د رامنځته کېدو په موخه ده چې څو د ټولنې ټول وګړي ورته جدي پاملرنه وکړي. د خپلو دولتي رسنیو خبریالانو سره او د خپلو خصوصي رسنیو خبریالانو سره یو ځای د مزار شریف دشت شهادیانو ته راوتلي یو او غواړو چې ولس ته او ټولنې ته هغه څه ور وپېژنو کوم چې د اقلیمی بدلون د مخنیوی لپاره مثبت تمام شي. خبرنگارای ولایت بلخ امروز آمدن تا در دامنه‌های کوه شادیان نیالها و درخت‌های که در محیط سازگار هستند ایره در زمین غرس کنه تا ما بتانیم با خشکسالی و تغییرات اقلیمی که در تمام دنیا یک مشکل است مبارزه کنیم و برای نسل‌های آینده افغانستان یک محیط سالم و سرسبز را هدیه بداریم. د بلخ خبریالان وایي د شنو سیمو رامنځته کول د چاپیریال ساتنه او شنو سیمو ته پاملرنه یوازې د حکومت مسؤلیت نه بلکې د ټولنې د هر وګړي ګډ مسؤلیت دی. دوی زیاتوي که نن موږ ونې او بوټي وکرو او سمه ساتنه یې وکړو سبا به مو ښارونه شنه، هوا پاکه او راتلونکی خوندي وي. د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه له همدغو وړو ګامونو پیلیږي او باید ټول پکې ونډه واخلي. می‌خواهیم که زمینه بازگشت به جنگلات یا احیای مجدد جنگلات روی دست گرفته باشیم. از شهروندان تقاضا میکنم که بیاین در این کارزار با ما یک جای شوند تا بتانند به گونه درست در این کارزار سهم گرفته و زمینه فراهم شدن فضای سبز و پاک بر مردم خود ایجاد کنند. اقدام نمادین خبرنگاران پیام مستقیمی برای شهروندان و ساکنان کشور دارد تا در راستای حفظ محیط زیست و غرس نهال و کاشت نهال توجه جدی نمایند. حفاظت و مراقبت از نباتات و نهالها مهم است. نه تنها خبرنگاران بلکه اقشار مختلف جامعه مسئولیت دارند که از محیط زیست حفاظت کنند. ورته مهال د کرنې برخې کارپوهان وایي وروستی وچکالۍ د اوبو ښکته تلل دا روښانه کوي چې ورځ تر بلې د ځمکې په سطحه تودوخه لوړیږي او ژوند ستونزمن کیږي. دوی زیاتوي که په وړاندې داسې مبارزه وشي ونې بوټي کینول شي د اقلیمي بدلون له امله شته ستونزې به حل شي. این نباتات بسیار مقاوم در مقابل کم‌آبی هستند و اکوسیستمی بسیار خوب و مناسبی برای یک منطقه تشکیل میدن. به خاطری که ما و شما در سالهای اخیر بارندگی‌های بسیار کمی داریم و تغییرات اقلیمی زیاد داریم. یکی از عوامل از او پوشش نباتی، عدم پوشش نباتی ما و شما است. د اقلیمی بدلون اغیزې ورځ تر بلې جدي کیږي او طبیعي توازن له ګواښ سره مخ کوي. د دې حالت په وړاندې چمتووالی د چاپیریال ساتنه او د شنو سیمو پراخول دي. د ونو کینول او د طبیعي سرچینو سمه کارونه د اقلیمي بدلون په وړاندې اغیزمن ګامونه بلل کیږي چې باید انسانان یې واخلي څو د راتلونکو پیښودونکو ګواښونو وژغورل شي.